1403 کال دی. د دې په آخرو کې چې موږ یو استعداد نوې پروژې هغه شروع کړي دي. د هغو لیست دا دی چې یو د کابل غزني دویم لاین دی. چون کابل کندهار سرک خو که څه هم اوس جوړ شو، خو لیکن په هغه سرک باندې بیرابار او ازدحام د موټرو دومره زیات دی چې هغه د وجې نه کله کله حادثات ترافیکي رامنځته کیږي، ځکه چې بیرابار پرې زیات دی. نو د دې په خاطر باندې د امارت مشرتابه تصمیم ونیوه چې دویم لاین جوړ شي، د دې په خاطر چې هیوادوالو ته اساني جوړه شي او د ترافیکي حادثاتو مخه ونیول شي. کابل جلال آباد وه چې د کابل جلال آباد هم هغه زوړ سرک د ډېرو مشکلاتو او حادثاتو سره مخ کېدو، ځکه یو طرف ته یې غر و چې د هغې غره نه به وخت ناوخت کله اوبه د باران راووتې، لاره به بنده کړه، کله به ډبرې را ورغړېدې، سرک به بند کړو، خلکو ته به تاوان پېښ کړو. لاندې طرف ته یې رود دی، هغه ته به کله وخت موټر هغه کېدل لوېدل. نو په دې خاطر هغه هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ و. مشرتابه تصمیم ونیوه چې باید دویم لاین ورته جوړ کړو، داسې لاین چې هغه د دغه مشکلاتو نه خلاص وي، چې په هغو لاین باندې هم کار شروع شوی، هم د کابل د خوا نه او هم د جلال آباد د خوا نه، هم د کابل غزني او هم د کابل جلال آباد. د دواړو د دویم لاینونه چې دي د دې بودیجه چې ده د ټول پلازې د طریقه تمویلیږي. تاسې په افغانستان کې د افغانستان یو حلقوي سرک لرو چې هغه د اقتصاد په بنا باندې د اقتصاد له نظره ډېر مهم سرک دی، چې د هغو سرک اوس د بادغیس ولایت په ساحو کې یو څه ساحه پاتې ده چې هغه تقریبا 233 کیلومتره جوړیږي. هغه بیا په 5 لاټو